دغه شپږ خبرې عملي کړئ نو د مخ او لاسونو ګونځې به مو ورکې شي. ګونځې هغه حالت ته چې په هوارې سطحې په کم اندازه لوړې او ژورې را پیدا شي. په ځانګړي ډول سره د انسان په پوستکي او یا په مخ او لاسونو کې د کرښو را پیدا کېدل د ګونځو په نوم یادیږي. د مخ او پوستکي ګونځې تر ډیره د عمر زیاتوالي او زوړوالي په حالت کې را پیدا کېږي. خو دا هم شونې ده چې د ځینو بهرنیو لاملونه په اساسي ډول دغه ګونځې د ځوانۍ په وخت کې هم را پیدا شي. د ځوانۍ ګونځې د ډیری کسانو نه خوښیږي او هڅه کوي چې له دغه حالته ځان خلاص کړي. د خپل مخ او د لاسونو پوستکي هوار او ښوی کړي. په ځوانۍ کې د پوستکي د ګونځو لاملونه: لومړی، سګریټ څکول. د څېړنو اړوند د ځوانۍ په عمر کې پر مخ او لاسونو د ګونځو د پیدا کېدو یو له عمده لاملونو څخه سګریټ څکول دي. سګریټ څکول یا د ځوانۍ په وخت کې ګونځې را پیدا کوي او یا هم د عمر په زیاتېدو سره ګونځې په تیزۍ سره رامنځته کوي. دویم، د لمر وړانګې. څومره چې د لمر مستقیمې وړانګې د وجود لپاره ګټورې او اړینې دي، په همدومره اندازه د لمر وړانګې کولی شي چې مضرې هم تمامې شي. په مخ او لاسونو باندې د یو ډیر وخت لپاره د لمر د وړانګو غورځېدل د پوستکي د ګونځې کېدو لامل کېږي. دریم، چټله هوا او چټل چاپیریال. خوله او پوزه د تنفسي سیستم اساس غړي دي، خو د وجود په ټول پوستکي کوچني میکروسکوپي سوري شتون لري چې د پوستکي حجرې ورڅخه تنفس کوي. د وجود هغه برخې لکه مخ، لاسونه او پښې چې په مستقیم ډول پرې هوا لګیږي او له چاپیریال سره په اړیکه کې وي، نو د چټلې هوا او چټل چاپیریال له امله د پوستکي بهرنۍ برخه اغیزمنه کیږي چې په پایله کې یې ګونځې را پیدا کیږي. څلورم، ځینې کیمیاوي درمل. هغه د ښایست او نرمښت کریمونه چې په مخ، لاسونو او پښو وهل کیږي او په خپل ترکیب کې په زیات شمیر سخت او ډیر تیزابي مواد لري، نو د پوستکي د ګونځې کېدو سبب کیږي. په ځوانۍ کې د پوستکي د ګونځو کورنۍ درملنه. تر ډیره اړتیا نشته چې د مخ، لاسونو او پښو د ګونځو له امله ډاکټر ته لاړ شئ او مختلف درمل پرې ووهئ. اسانې کورنۍ درملنې شتون لري چې تاسو له دغه ستونزې خلاصولی شي. لومړی، هڅه وکړئ هغه لاملونه چې پورته مو ذکر کړل د مخنیوي لپاره یې لاس په کار شي، او که چیرې ګونځې را پیدا شوي وي نو بیا دغه شپږ لارې عملي کړئ. لومړی، د کچالو اوبه وباسئ او په یو لوښي کې یې واچوئ. ګونځې لاسونه مو د 30 دقیقو لپاره په دغه جوس یا د کچالو په اوبو سره پرېمنځئ. دغه کار تر 1 او 2 اونیو عملي کړئ. هر وخت مو چې تر 30 دقیقو لاسونه د کچالو په اوبو کې پرېمنځل نو بیا یې په پخو اوبو پرېمنځئ. نو په نږدې وخت کې شونې ده چې د لاسونو ګونځې مو ورکې شي. دویم، د کوپرې او ګونځلې غوړي. دغه غوړي مخ او لاسونه نرم ساتي. په ډیری کریمونو کې هم له دغه غوړیو کار اخیستل کیږي. تاسو په طبیعي ډول سره کولی شئ چې د کوپرې او ګونځلې غوړي د مخ، لاسونو او پښو په ګونځې شوي ځایونو ووهئ. دریم، ګازرې او شات. 2 او 3 ګازرې په اوبو کې جوش کړئ، بیا یې له 2 کاچوغو شاتو سره خشتې کړئ. وروسته دغه جوړ شوی مخلوط په ګونځو شوو ځایونو باندې ووهئ. څلورم، اناناس. ډیر اناناس وخورئ. اناناس په خپل جوړښت کې ویټامین سي او کولی شي چې مخ مو نرم وساتي او پوستکي مو د شته ګونځو څخه خلاص کړي. پنځم، تازه بادرنګ ټوټې کړئ. د بادرنګو ټوټې د 5 دقیقو لپاره د څو شپو په موده کې په مخ او لاسونو ونیسئ. دغه چاره تر هغه ترسره کړئ چې د ګونځو په ورکېدو پوه شئ. شپږم، هندواڼه. د اناناس غوندې هندواڼه وخورئ، نو د وجود پوستکی مو نرم او ملایم ساتي. همدا ډول کولی شي چې د بادرنګ غوندې د هندواڼې ټوټې په مخ، لاسونو او پښو له 5 څخه تر 10 دقیقو ونیسئ او د پوستکي ګونځې مو پرې ورکې کړئ.